السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ور بدل کړئ. او دوستانو دا خو ډیره اسانه ده او شاید په تاسو کې ډیرو کسانو ته دغه طریقه معلومه هم وي، خو ډیرو کسانو ته بیا نه ده معلومه. ډیرو کسانو ماته میسجونه ولېږل چې ته موږ ته راوښیه چې موږ څنګه کولی شو چې په موبایل کې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ور بدل کړو. نو دغه طریقه د هغو کسانو لپاره ده کوم کسان چې د فیسبوک د آی ډي پاسورډ نشي بدلولی. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو په دا کونج کې 3 لاینه را روانې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ او دلته بیا یو اپشن راځي سیټینګز اینډ پریویسي. په دغه سیټینګز اینډ پریویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ بیا به دې کې اول اپشن راځي سیټینګز. په دغه سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ یعنی تاسو به د فیسبوک سیټینګز خلاص کړئ. کله چې تاسو د فیسبوک سیټینګ خلاص کړئ ګوره په دویم ګروپ کې دلته سکیورټي ده او لاندې دلته ورته لیکلی دی سکیورټي اینډ لوګین. په دغه سکیورټي اینډ لوګین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکیورټي اینډ لوګین باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې دلته تاسو کتلی شئ دلته لیکلی دی چینج پاسورډ. په دغه چینج پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چینج پاسورډ باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ دلته موږ سره اوس 3 خانې رالې. اوله خانه ده وایي کرنټ پاسورډ. دلته اوس تاسو خپل د فیسبوک آی ډي زوړ پاسورډ کیوئ او په دا نورو دوه خانو کې بیا تاسو خپل د فیسبوک آی ډي نوی پاسورډ کیوئ. نو اوس مثال زه راځم دلته د خپل فیسبوک آی ډي زوړ پاسورډ کیومه. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما د خپل د فیسبوک آی ډي زوړ پاسورډ ورکړئ نو په دې نورو دوه خانو کې به تاسو اوس نوی پاسورډ ورکړئ. اوس مثال هر پاسورډ که تاسو لګوئ نو په دې خانې کې که تاسو کوم پاسورډ ورکړئ په دا بل خانې کې به هم تاسو هغه رقم سیم یو رقم پاسورډ ورکوئ. نو زه راځم اوس دلته خپل فیسبوک آی ډي ته نوی پاسورډ ورکومه. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې ما په دواړو خانو کې یو رقم نوی پاسورډ ورکړئ. نو سمپل په دغه سیو چینجز باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو چینجز باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ چې لوډینګ روان سو. ګوره دلته وایي پاسورډ چینجډ یعنی پاسورډ بدل سو. اوس ګوره په دې کې دوه اپشنان دي، یو د ریویو ادر ډیوایسز یعنی اوس که چیرې ستاسو آی ډي په نورو موبایلانو کې خلاصه وي هغه که چیرې تاسو غواړئ له هغه ځای وباسئ لوګ اوټ یې کړئ نو په دې ټیک مارک ولګوئ. او دغه رقم ګوره په دې کې دویم اپشن د سټیل لوګډ یعنې که چیرې په دې باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ هم ګوره بیا ستاسو د فیسبوک آی ډي له نورو موبایلانو څخه وځي. کار چا ستاسو آی ډي خلاصه کړې وه د هغو له موبایل څخه به وځي ځکه پاسورډ بدل سو. نو فرق یې نشته. دلته بیا تاسو ته هغه ډیوایسونه صرف درښیي چې ستاسو د فیسبوک آی ډي په دې موبایل کې په دې کمپیوټر کې خلاصه ده. نو زه ورته وایم زه سټیل لوګډ په دې باندې ټیک مارک ولګوم. په کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ پاسورډ د فیسبوک د آی ډي بدل سو. نور ته شی هم نه غواړئ. نو دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په خپل موبایل کې د فیسبوک آی ډي پاسورډ په ډېرې اسانۍ سره بدلولی شئ. کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.